دا ورو سوال کړی دی چې د منځه نه بعد چې کوم ذکر دی اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، نو بعض کسان وایي چې تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، دا تعالیت ټکی دی کې شتي که نه؟ الجواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د منځه نه بعد په ذکر کې دا نه دی ثابت. منځه نه بعد چې کوم ذکر دی اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، دې کې تعالیت نشتی. ها په دوه طریقو سره ثابت دی او دواړه روایتونه په صحیح مسلم کې شته. دواړه روایتونه، یو روایت ته ثوبان رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله سلام وګرځو درې پیرې به استغفر الله وي، بیا به وي اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. یا پکې نشتی، تبارکت یا ذا الجلال پکې نشتی، تبارکت ذا الجلال والاکرام. او عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ته په صحیح مسلم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوي اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. که یا ذا الجلال والاکرام وي که ذا الجلال والاکرام وي دواړه صحیح دي، خو تعالی ته په دې کې نشتی. ها لکه په دغه کې شتي دعای قنوت کې اللهم اهدنا فيمن هديت، دغه ذکر کې شتي تبارکت وتعالیت. او دغه شان دعای استفتاح چې موږ وایو سبحانک اللهم وبحمدک، ای کې دی وتعالى جدک، هغه هم داسې نه وتعالیت. حاصل د خبرې دا دی چې وتعالیت په دې موقع کې او په دې ځای کې د منځه نه بعد په دې ذکر کې نشتی، په صحیح حدیث کې نه ثابت. والله اعلم.